السلام علیکم مرګرو، زه یم عبدالمجید او تاسو زموږ چینل ګورئ. ټاپ ویډیوز پیشل مرګرو، په نننۍ ویډیو کې به موږ د یوټیوب انټرو په حوالې سره خبرې اترې کوو. مرګرو، یوټیوب انټرو به مرګرو تاسو څنګه جوړوئ. مرګرو هغه غونډه طریقه به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې مکمل ښایو. مکمل طریقه چې انټرو به تاسو چینل لپاره څنګه جوړوئ، نیوز چینل لپاره به څنګه جوړوئ، یا نور ادر داسې چینل دي مرګرو، هغې لپاره مرګرو تاسو انټرو څنګه جوړوئ. هغه غونډه طریقه مرګرو موږ تاسو ته په دې ویډیو کې ښایو. تاسو به ویډیو هم مکمل ګورئ، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي مرګرو، چینل به هم سبسکرایب کوئ او ویډیو به هم لایک کوئ. نو مرګرو، یوټیوب انټرو جوړولو ډېره اسانه طریقه ده. دې نه مخکې مرګرو چې کومې طریقې وي هغه ډېره ګرانې وي. هغې کې به مرګرو تاسو کاین ماسټر استعمالول، پکسل لیب به مو استعمالول، او مرګرو دا دوه درې سافټویر به مرګرو تاسو استعمالولې. هغې نه پس به مرګرو تاسو انټرو جوړوله. او مرګرو زه تاسو ته چې په ویډیو کې کومه طریقه ښیم مرګرو، هغې کې به تاسو صرف یو سافټویر استعمالوئ مرګرو، او هغه سافټویر په مدد سره مرګرو تاسو انټرو مکمل طریقې سره تیارولی شئ. مرګرو تاسو به ویډیو مکمل ګورئ، ټیک ده. نو مرګرو ټایم نه ضایع کوو او یوټیوب انټرو طرف ته ځو. مرګرو موبایل سکرین طرف ته ځو، خو تاسو به ویډیو مکمل ګورئ، ځکه چې سټپ بای سټپ به یې ګورئ چې تاسو ته پوره طریقه چې کوم پروسس دی مرګرو، چې هغه تاسو ته پوره پوه شئ په هغې باندې. مرګرو موبایل طرف ته ځو او یوټیوب انټرو طریقه یې زده کوو. مرګرو موبایل سکرین ته راتلو نه بعد به مرګرو تاسو په کروم براوزر باندې کلیک وکړئ او وبه لیکئ آنلاین انټرو میکر ریپرینډر فورسټ. مرګرو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. کلیک کېدو نه بعد به مرګرو تاسو سره دا قسم انټرفیس راځي. دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد به مرګرو تاسو دې کې اوس یوه انټرو سلیکټ کړئ. مثال په طور باندې مرګرو زه یوه انټرو سلیکټ کوم. مثلا دا زه مرګرو یوه انټرو سلیکټ کړم. مرګرو دې کې بیا تاسو کریټ ناو باندې کلیک وکړئ. کریټ ناو باندې کلیک کېدو نه بعد به مرګرو تاسو سره یو بل انټرفیس راځي. مرګرو دلته تاسو بیا لاګو هم بدلولی شئ. په دې لاګو باندې مرګرو چې تاسو کلیک وکړئ، نو که تاسو فرض کړه موبایل کې تاسو سره لاګو وي مرګرو، نو هغه به تاسو اپلوډ کړئ. ټیک ده مرګرو، زه ګورم چې ما سره موبایل کې لاګو شته او که نه. خو مرګرو تاسو به دقسې لاګو سلیکټ کړئ خپل مرضي مطابق. مرګرو چې تاسو کومه لاګو خوښوئ مرګرو تاسو به هغه لاګو سلیکټ کوئ. ټیک ده مرګرو، زه ګورم موبایل کې چې ما سره لاګو شته که نشته. مرګرو اسانه طریقه ده، ګرانه نه ده مرګرو. دلته زه ګورم مرګرو ما سره یوه دا چینل لاګو ده مرګرو. نو دلته نو مرګرو بیا تاسو فلټر کولی هم شئ، روټیټ کولی هم شئ مرګرو. بیا په ډن باندې مرګرو کلیک وکړئ. مرګرو زه عرضي جوړوم، کیدای شي هغسې نه وي. مرګرو بیا چینل نه لاندې مرګرو تاسو چې څه لیکل غواړئ هغه هم لیکلی شئ. مثال په طور زه ولیکم ټیکنیکل چینل مرګرو. فرض که زه دا لیکم، دا سیو کول غواړم، نو مرګرو چې تاسو سیو کول غواړئ هغه به تاسو ولیکئ. ټیک ده مرګرو. او بیا هغې نه بعد به مرګرو تاسو په ویډیو باندې کلیک وکړئ. په ویډیو باندې کلیک کېدو نه بعد مرګرو که تاسو په پیسو باندې ایکسپورټ کول غواړئ په ایچ ډي کې، نو مرګرو هغې لپاره بیا پیسې لګي، $20 لګي. او که فری کول غواړئ نو فری ریویو باندې مرګرو تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده ریویو باندې کلیک کېدو نه بعد به مرګرو دا لږ ټایم بعد به مرګرو دا ویډیو ستاسو موبایل کې انسټال شي. او انسټال کېدو نه بعد به مرګرو بیا تاسو د ټو ډاټس چې کوم دي مرګرو په دې به کلیک وکړئ. مرګرو دلته به تاسو سره خپل چینل لاګو راځي. ټیک ده نو تاسو په خپل چینل لاګو باندې کلیک وکړئ او دلته بیا مای ویډیو باندې کلیک وکړئ. مای ویډیو باندې مرګرو کلیک کېدو نه بعد به مرګرو تاسو سره بیا دا قسم انټرفیس راځي. مرګرو اوس دا ویډیو چې کومه ده نو هغه ایکسپورټ کیږي. ټیک ده مرګرو، نو دا قسم مرګرو تاسو لږ انتظار وکړئ چې دا ویډیو ایکسپورټ شي. زه تاسو ته پوره طریقه ښیم. ټیک ده مرګرو، تاسو کتلی شئ چې ویډیو چې کومه ده نو پوره ایکسپورټ شوه.
ملګرو اوس به تاسو ویډیو څنګه ډاونلوډ کوئ؟ نو ملګرو تاسو به د 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ. لږ صبر وکړئ ملګرو، په 3 ډاټ باندې نه ملګرو تاسو په دلته ملګرو چې تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو دا ستاسو ویډیو لاګو شوه. ټیک ده. اوس به ملګرو تاسو وایئ چې دا به مونږ ډاونلوډ کوو څنګه؟ نو ملګرو هغه طریقه دا ده. ملګرو دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد به ملګرو بیا تاسو خپل موبایل ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. ډیسکټاپ موډ ته اړېدو نه بعد به ملګرو تاسو سره دا قسم انټرفیس راځي. ملګرو دا قسم انټرفیس راتلو نه بعد به ملګرو تاسو خپل چینل چې کومه انټرو د ملګرو به تاسو په ډاونلوډ باندې ووهئ. ملګرو تاسو سره په خپل چینل چې کومه انټرو دا به په ډاونلوډ باندې سټارټ شي. په ډاونلوډ باندې سټارټ کېدو نه بعد ملګرو موږ ګورو چې زموږ چینل لاګو انټرو څنګه جوړه شوه. ملګرو تاسو کتلی شئ دا زموږ د چینل انټرو جوړه شوه. ملګرو دې نه هم تاسو ښه انټرو جوړولی شئ. ملګرو امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي. ملګرو په نوي ویډیو کې به ملاقات کیږي. د الله په امان.